السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو، زه سفر امان تاسو په خدمت کې حاضر یم د وینډوز 7 انسټالیشن سبق نمبر 2 سره پارت 2 سره. زه وینډو هغه کوم څه ما بند کړی و په مغازه باندې بیا سٹارټ کوم. د تاسو ته کته شي 94% شولو 95 دا ملګرو څه مکمل پورا شي ایکسپینډینګ وینډو فایلز هغه نه بعد د درې سټیپونه کوم پاتې دي: انسټالینګ فیچر، انسټالینګ اپډیټس اور کمپلیټینګ انسټالیشن. نو بیا به موږ سره وینډو مکمل شي. د 100% پورا شولو، فیچر هم وشولو، اوس انسټالینګ اپډیټس. دا مو شول. اوس کمپلیټینګ انسټالیشن دا سټیپ بس پاتې شو. دا ځکه ملګرو موږ سره اوس دا کمپیوټر ریسټارټینګ کوي، ریسټارټ کیږي. که موږ دغه کلیک وکړو ریسټارټ بشي او که خپله ریسټارټ کیږي. دا موږ سره ولیکلو سیټ اپ از اپډیټینګ رجسټري سیټینګز. دا رجسټري اپډیټ کوي. دا ملګرو بس اخري سټیپ دی کمپلیټینګ انسټالیشن. دا ملګرو سیټ اپ ویل کنټینیوز افټر ریسټارټینګ یور کمپیوټر. دا بیا ریسټارټ کیږي. دا ځکه اوس ملګرو ولیکلو سیټ اپ از پریپیرینګ یور کمپیوټر فار فرسٹ یوز. Set up is checking video performance. دا ملګرو موږ سره اوس دا ځکه راغلو څه ټایپ یوزر نیم. فار ایگزامپل جان څه کوم خپله نامه ولیکه کوم یوزر وي د دې لیپټاپ یا کمپیوټر استعمالونه والا. زه لیکم سیفور SAIFUR. او ملګرو تاسو ته به یاد وي په ویسټا کې موږ څه کله دا سیفور پی سي ورته ورکړلو، نه سیفور نامه مې ورکړه بیا پی سي سره بیا بای ډیفالټ راغلی خو دویم پیج باندې دې سره هر څه په پیل پیج باندې راغللو. نیکسټ بټن مو وویلو. دا ځکه اوس راغلو ټایپ پاسورډ ریکمنډډ. چېرې پاسورډ هغه ولیکه او بیا دا ځکه بیا هغه پاسورډ سره دوباره بیا ورته ورکړو او دا ځکه هینټ ورته ورکړي چېرې سړي ته څه یاداشت هغه وي پاسورډ یاد وي. او ملګرو ما مخکې ایکس پی کې اور 7 نه ویسټا کې تاسو ته پاسورډ نه و هغه کړی، خو د 7 کې به زه تاسو پاسورډ په طریقه هم وښیم ځکه ایکس پی کې وي یا ویسټا کې وي یا 7 کې مو پاسورډ دغه ځای ورکوی شو. دا زه خپلې نامې والا پاسورډ ورکوم SAIFUR. then بیا ریټایپ SAIFUR. دا مو ورکړلو او دغه ځکه مو ورکوو. دغه ځکه لکه دا لیکلي choose a word or phrase that help you remember your password. چېرې داسې ټکه دغه ځکه ولیکه څه بیا ته خپل پاسورډ هغه ښیي اور وینډو به تا ته دا هغه ښیي هینټ ښیي چېرې دغه ته دا ټکه لیکلی اوس هغه ټکه ته کله وکړسې ته به خپل پاسورډ راشي چې ما څه پاسورډ ورکړو. دغه زه ورکوم مای نیم مای نیم او نیکسټ بټن مو وویلو. دغه ځکه ملګرو اوس دا پروډکټس کی غواړي. ګورې دا ځل کلی ټایپ یور وینډوز پروډکټس کی. دا ما تاسو ته مخکې مې ویلي څه وینډو څه کومه سی ډي مو واخلو یا ډي وي ډي واخلو هغه باندې هغه کی لیکلي وي سرته کني نیټ باندې هم بې شماره کیز دي هغه مو یوه ورکوی شو دغه ځای کې کی، خو فی الحال موږ کی نه ورکوو. دا ځای کې ګورې موږ سره آپشن دی نیکسټ بټن هم ویل شو سکیپ هم کوی شو چېرې دا موږ سکیپ کوو اور دغه اټومیټیکلی اکټیویټ وینډوز وین آی ایم آنلاین. که تاسو ته ملګرو یاد شي دا سکرین چې کوم دی په وینډو ویسټا کې پهله سکرین همدا رسي
څرنګه مو هغه ځای کې انسټال ناو ووایو هغه ځای کې پهله مو سره دا سکرین راشي چې پروډکټ سکیم ولیکه اور automatically activate window when I am online چېرې زه کله آنلاین شم دا اتوماتیک اکټیویټ کا خو دا موږ سم نه کوو او دغه ځای کې ملګرو زه د خپل دویم سبق ختموم دریم سبق سره بیا ځان دغه ځای کې به بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږم او هغه به انشاءالله فاینل سبق وي